په سوریه کې څوک له چا سره جنګیږي؟ د سوریه ولسمشر بشار الاسد په خپل هیواد کې له یوه وسلوال پاڅون سره مخامخ دی. دی غواړي دا پاڅون له منځه یوسي، خو د خپلو دوستانو په مرسته لکه ایران، روسیه او د لبنان حزب الله. خو بلخوا امریکا، ترکیه، سعودي او ډېری غربي هیوادونه د اسد مخالف دي. دوی د اسد مخالفې ډلې تقویه کوي. اوس ستونزه دا ده چې په دغو باغي ډلو کې یوه داعش هم ده چې هر یو نفرت ترې کوي، حتی نورې باغي ډلې هم. معنا دا چې ټوله نړۍ د داعش مخالفه ده. ښه خیر، روسیه وایي چې دوی یوازې پر داعش بمبار کړی دی، خو دوی په عین حال کې د اسد مخالفې نورې باغي ډلې هم بمبار کړي چې دا ډلې بیا د خلیجي هیوادونو لخوا تقویه کیږي، چې دا بیا د ایران مخالفان دي. په عین حال کې د ترکیه هم اسد لخوا ناچپه دی، خو دوی لا تر اوسه بمبار نه دی شروع کړی. خو دوی بیا څه ناڅه بمبار پر داعش او ډېر بمبار پر کردیانو کوي، او کردیان بیا د اسد، داعش او ترکیه دشمنان دي. خو امریکا بیا د کردیانو تر شا ولاړه ده او د ترکیه هم ملګرې ده. نو په دې حساب د واشنګټن ملګري په خپل منځ کې په جګړه اخته دي او بیا په ګډه د امریکا د لوی دشمن پر وړاندې هم جنګیږي چې هغه بیا بیرته له اسد سره جنګیږي. ډېره ساده